د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې تر ټولو تازه لنډ او مهم خبرونو سره څو مهم خبرونه د افغانستان کرکټ له ډګر څخه هم لرو. ویډیو در سره حتما تر اخره وګورئ. که ویډیو مو خوښیږي نو حتما در سره لایک او که نه مو خوښیږي نو ډیس لایک کړئ. د نور هر قسم تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. کابل کې د پاکستان سفارت په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د امنیتي دلایلو له کبله به د سفارت ټولې کنسلګرۍ د نومبر له 4 تر راتلونکي خبرتیا تړلې وي. پکتیکا کې د پاکستان پوځ د پکتیکا پخواني چارواکي او قومي مخور وایي چې پاکستاني پوځ د کرخې دې غاړې ته 100 کیلومتره د افغانستان په خاوره اغزن سیم تیر کړی او د ګومل ولسوالۍ ترخې اوبه او وچ غر سیمه کې یې د جلغوزو له غره او د کرومایټو له کان څخه اغزن تار تاو کړی دی. مشرانو جرګه د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا غوښتي چې د افغان د سولې لپاره د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دندې ګوښه کړي او پر ځای دې بل څوک وګماري. دوی وایي چې د زلمی خلیلزاد د صلح خبرو کومه نتیجه تر اوسه نه ده ورکړې. بیا هم د مشرانو جرګه وایي بهرنیان غواړي د ولسمشرۍ انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. کام ایر هوایي شرکت متحده عربي امارات کام ایر الوتکو ته د مناستې اجازه نه ورکوي. حامد کرزی او عبدالله خوانی ولسمشر حامد کرزی له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره په اجرایه ریاست کې په وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. غور ولایت کې ښځینه موټر چلونکي ډېرې شوي دي. صدیق صدیقي عبدالله په سیاسي کمزورتیا وننګاوه. د حامد کرزي هوایي ډګر کې هغه کس نیول شوی چې غوښتل یې 60 موبایله له ګمرکي محصول پرته هېواد ته راتېر کړي. د شورابک برېښنا بند به په 2020 کې ګټې اخیستنې ته چمتو شي. پریټیزنټا په پښتو ژبه کې یو بل ویډیو هم خپره کړي. هغه وایي دا ځل به د پښتو نور توري هم له مجيب زده کړي. ایران آیت الله علي خامنه‌ای نن یکشنبه ایران او امریکا سرسخت دښمنان بللي او زیاته کړې ده ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نشي. ټرمپ یو ځل بیا ذلیل شو. د نیویارک ښار په یو لوبغاړي کې د ګډ رزمي ورزشونو یوې لوبې ته د ټرمپ له ننوتلو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو اوازونه اوچت کړل. مولانا فضل الرحمن که عمران خان پر وخت استعفا ونه کړي سختې پریکړې به وکړو. اوس راځو هم سپورټي خبرونو ته. راشد خان څه وایي؟ راشد خان وایي د ویسټ انډیز په وړاندې لوبو ته رانه نور انتظار نه کیږي. فرحان یوسفزی شفیق ستانکزی ځان د کرکټ ټیکادار بولي خو وخت یې نور ختم دی. د کرکټ بورډ مشر له حشمت الله شهیدي، منیر کاکړ، شاپور زادران، دولت زادران او سمیع الله شینواري سره لیدلي او په سیالیو کې یې د نه اخیستو په تړاو کې نعت ورکړی دی. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې په کمنټ کې حتما پرېږدئ. یوه هیله در څخه کوم چې ویډیو مو خوښیږي نو حتما در سره لایک کړئ او که نه مو خوښیږي نو ډیس لایک کړئ. د نور هر قسم تازه خبرونو او په وخت ځان خبرولو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.